نبی علیہ السلام مبارک فرمائی الندم توبہ، توبې معنا ډېره مزیداره کوي چې ستومانتیا توبه ده، چې سړی په ګناه ستومانه شي چې افسوس او ارمان ما دا ګناه نه وې کړې، بس دې ته توبه وایي. رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خپله فرمایي، د بخاری شریف حدیث دی، چې زه روزانه د الله په حضور کې 100 کرته توبه وباسم. حالانکه نبی علیہ السلام مبارک ګوره د ټولو پیغمبرانو سردار دی، د ټولو انبیاو امام دی، او دا زمونږ عقیده ده چې د هر قسمه ګناه نه پاک دی، پاک. او بیا هم نبی علیہ السلام فرمایي روزانه د الله په حضور کې زه 100 کرته توبه وباسم، 100 کرته استغفار کوم، د الله نه بخنه غواړم. نو چې نبی علیہ السلام مبارک د الله په حضور کې بخنه غواړي، توبه وباسي، مونږ له خو بیا ګناهګارو خلکو له خو خامخا پکار ده چې د الله په حضور کې مونږ معافي وغواړو، مونږ توبه وباسو. زمارونو توبه باندې الله خوشحالیږي، ولی ځکه توبه د عاجزۍ نوم دی. دنیا کې هم چې د یو انسان نه غلطي وشوې دی بل چاته وایي ما معاف کا، نو دې ځان کمزوري ګڼي. زورور سړی چتم یو کمزوري ته دا نه وایي چې ما معاف کا، هغه سره کوتکي طاقت وي ورسره، او چې دا معافي غواړي دا ګورې کمزوري د زورور نه غواړي، دې ځان کمزوري ګڼي یا بل زورور ګڼي. نو چې ته د الله نه معافي غواړې ځان زور کمزوري ګڼې، ځان دې ګور عاجز وګڼه، الله دې لوی وګڼه، ځان دې ګناهګار وګڼه، او الله دې معاف کوونکی وګڼه چې ته معافي کې، ته معافي کولی شي، ته بخنه کولی شي، ته د بخنې طاقت لرلی شي. او زه عاجز یم، زه ګناهګار یم، زه معافي غواړم. نو چې د الله په حضور کې د دې خبر اظهار وکړه، په دې الله ډېر خوشحالیږي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، یو حدیث پاک تے وی یو سړی د الله د توبې د خوشحالیدو یو مثال ورکوي. یو سړی دی یو صحرا او یو ځنګل ته لاړ، او په هغه صحرا او په ځنګل کې دی په خپل څاروي په خپل اس سور دی، ډېر لرې دی صحرا او دا ځنګل دا آبادۍ نه ډېر لرې دی. د سره په دې اس د خوراک پروت دی، د ده اوبه پې پرتې دي، او د ده د ژوند ټول سامان په دې اس د سره تړلی دی. دی یو ځای ته دومره لرې ورسېد چې هغې ته د آبادۍ نه رسېدل مشکل دی. نو د اس ځان سره ودرو او دی ستړی و، نو دی په یو ځای کې سملاس اوده شو. چې دی څنګه اوده شو را پاسېد، اس نشته. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی اوس د دې سړي د خوراک او د څښاک او د اوبو ټول سامان په اس د پاسه تړلی پروت دی، اس نشته، غیب دی. دی ورپسې منډې ترړې ووایي، یو خوا منډه وه چې د ما اس څه شو، بل خوا منډه وه، بل خوا منډه وه، اس غیب دی، بالکل نشته. ستړی شو، اوږې شو، تږي شو، نه د خوراک څه شته ورسره، ځکه چې کوم خوراک یې هغه په اس لا په اس تړلی، نه د اوبو څه شته چې کومې اوبه وې هغه په اس لاړې، نه دی چې ته آبادۍ ته رسېدی شي، د میاشتو مزل دی، بلا مزل دی آبادۍ ته رسېدل. او یریږي چې ماران شته، زمري شته، شرمخان شته، دا به څه کېږي. منډې ترړې ووالې هېڅ خوند یې ونه کړ. اخره کې راغی چې زما نه خو به سا خامخه وځي، مرم به، ځکه اوږې شم او تږې شم، د تندې د لاسه مې ژبه روځي، نو سا به رانه خامخه وځي. او ډېر پریشان او جړا کوه، الله ته م جړا کوه، چغې م وهه، روړې م وهه، هېڅ نشته. د ژوند نه ناامیده شو، مایوسه شو. چې مایوسه شو راغې هغه ځای له چې کوم ځای کې د نه اس تښتېدلی و، نو هغه ځای کې دی سملاسته او ځان ته یې سنګل واچو چې زه سا خو راناسې موځي، ځکه چېرته اوده شم او په دې خوب کې رانه سه ووته. نو دی په دغې حالت کې اوده شو. چې اوده شو را پاسېد، راویښ شو. چې راویښ شو اس ورسره خوا کې ولاړ دی. اوس په اس یې هغه خپلې اوبه
خپل خوراک ټول ارس پراته دي د اسپړي ته لاس کړی سړی خوشحاله شو. زما رونو تاسو اندازه ولګوئ چې دا سړی به څومره خوشحاله. د دې سړي د خوشحالېدو څه انتها نشته. جون ورته واپس میلو شو، اوبه ورته میلو شوې، خوراک ورته میلو شو، اس ورته میلو شو. په دغه اس اوس په څو ورځې کې دنه دنه په منډه د ځنګل نه ځان ایستی شي. دونه خوشحاله دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې د خوله خطا شوه، د ډېرې خوشحالۍ نه وي اللهم انت عبدي و انا ربک، یا الله ته مې بندې او زه دې رب یم. وی خطا شو دی، خولې خطا شو د ډېرې خوشحالۍ نه. داسې پکار وه اللهم انت ربي و انا عبدک، الله ته مې رب زه دې بند یم. نو خولې خطا شو وی الله وی ته مې بندې زه دې رب یم. د ډېرې خوشحالۍ نه وی خوله خطا شوه. وی دا سړی چې په دې اس او په دې اوبو په دې خوراک منتو څونه خوشحاله شو او په دې جون میلاوېدو څونه خوشحاله شو، وی رب العالمین د مسلمان په توبه ر دې نه زیات خوشحالېږي. دا نبی علیہ السلام مبارک فرمایي الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشحالېږي.